د کابل په شهرنو سیمه کې په نړیوال معیارونو برابر یو نوی او عصري رستورانت پرانیستل شو. کابورا رستورانت د کابل ښار شهرنو پارک ته څیرمه نوی جوړ شوی چې تر 400 زیات بیلابیل ډوله افغاني او بهرني خواړه پکې چمتو کیږي او د نړیوالو معیارونو سره سم هر ډول اسانتیاوې پکې شتون لري. د دغه رستورانت د پرانیستي په مراسمو کې د خصوصي سکتور استازو، ملي سوداګرو او د کرکټ د ملي ټیم غړو ګډون کړی و. د مراسمو ویناوالو وویل چې مخکې کلونو کې به دا ډول رستورانتونه په بهرنیو هیوادونو کې لیدل، خو اوس له نیکه مرغه اوس مهال زموږ په هیواد کې دا ډول پرمختللي رستورانتونه او نوې ودانۍ جوړیږي. موږ باندې دغسې رستورانتونو دیدنونه په نورو ملکونو کې کول چې خوشبختانه اوس موږ تاسو خپله دغسې یو رستورانت لرو، دغسې سهولتونه لرو، نو دا ډېر زیات د خوشحالي ځای ده د ما لپاره هم او د ټولو افغانانو لپاره هم. او په عین حال کې په ټولو هیوادوالو غږ کوم چې دلته دغه سرمایه ګزاري شوې ده، باید دلته راشي او د دې غذا ټیسټ کړي او دا ځای له نږدې نه هم وګوري. او بیا په عین حال کې زه په نورو سرمایه ګزارانو، تجارانو، ملي تجارانو باندې غږ کوم چې خپله سرمایه دلته په افغانستان کې په کار واچوي، په هر بخش کې کوي، باید دلته خپل هیوادوالو سره وږه په وږه ودرېږي او دوی ته کار وکړي. رستورانداری یا فرهنگ رستورانداری مدرن نه تنها یک بزنس نیست، احیای فرهنگ، احیای صنعت غذا و غذایی کشور ماست. رستورانت های مدرن توانسته در مدت کمی فرهنگ غذایی و پکیج های غذایی کشور را برجسته بسازد، خدمات شایسته و شایان را که لایق هموطنان ما و شهروندان عزیز کابل است در خدمتشان باشد و ارائه خدمات خوب با استانداردهای ملی و بین‌المللی را افتخار داشته باشد. این دستاورد برای همگی، برای سکتور خصوصی، خصوصا برای کسانی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنیم خیر مقدم میگیم و تشکری میکنیم تشریف آوری همگی طرفهای ما را که از حیدری مارکت، از سرای شازده تشریف آوردن، آقای سوا، سایر میهمانی که اینجا تشریف دارن، آقای محترم، اینا خیر مقدم میگیم. انشالله ما از هر بخشی که سرمایه گذاری باشه سکتور خصوصی صرافی از او حمایت میکنه. تشکر از توجه همگیتان. سرمایه‌دارهای که در افغانستان و در خارج از افغانستان زیست و زندگی میکنن، ما به نمایندگی از ریسفیدها و اهل خبره افغانستان تقاضای ما همی است که همچو هتل و شرکت های را برا بیندازند که مردم بیچاره و مردم فقیر و متدین افغانستان کار پیدا بکنن و از کار پیدا بکنن. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په آبادۍ او پرمختګ کې د کابل ښاروالۍ د مثبتو فعالیتونو ترڅنګ ملي سوداګرو او پانګوالو هم د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي او د ښار په ښکلا او آبادۍ کې ښه رول ترسره کړی دی.